السلام علیکم درنو دوستانو. پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو ملګرو، آیا کله مو په زړه کې ګرځېدلی دی چې په فوټوشاپ کې د ځان دپاره شارټکټې جوړې کړئ او له هغه نه په اسانۍ طریقې سره استفاده وکړئ؟ ځینې وختونه داسې وي چې یو عملیه چې د مینو له لارې ترسره کوي ډېر وخت ته ضرورت لري، نو ستاسې په فکر کې دا ګرځي چې باید د دې دپاره یو لنډ شارټکټ جوړ کړم تر څو له هغې نه استفاده وکړو. نن به په همدغه طریقه باندې کار وکړو چې څنګه کولی په فوټوشاپ کې د ځان لپاره شارټکټې جوړې کړو او یا څنګه کولی شو د فوټوشاپ هغه شارټکټې چې ستندرد معیار باندې په فوټوشاپ لپاره مخکې تر مخکې وړاندې شوي دي او هغې کې موږ تغییر نشو راوستی، هغه کومې دي. راځو د فوټوشاپ مینو اوپن کوو او دلته یو نیو آپشن وهو. له ده وروسته راځو ایډیټ ته. په ایډیټ کې که تاسې ښکته راشئ دلته ګورئ کیبورډ شارټکټ. د دې شارټکټ دی آل شفټ کنټرول کې، مثلا آل شفټ کنټرول کې زه وهم ډایرکټ هم دې شارټکټ ته راځم، یا د ایډیټ مینو ته راځئ کیبورډ شارټکټ وایي. په دې کې تاسې ګورئ مختلفې مینوګانې ورکړي. په هره مینو کې که تاسې وغواړئ چې د ځان دپاره شارټکټ جوړ کوئ کولی شئ. مثلا زه غواړم د لایر مینو شارټکټ یې وګورم. نیو لایر چې اخلئ مثال کنټرول شفټ ان وهئ او یا د بیلګې په توګه همداسې نور مختلف دغه د هر یو دغه دلته شته دی. فرض که زه دلته یو نوی شارټکټ جوړوم ډیلیټ لایر ګروپس یا هاید لایر ګروپ ته یو دغه کوم هایډن لایرز، دې دپاره یو نوی شارټکټ جوړوم آلټ ایچ یا کنټرول ایچ په نوم باندې یو دغه د دې دپاره جوړوم. له ده وروسته راځم دا اډ آپشن وهم او اوکې وهم. که چېرته زه دلته لیکل وکړم افغانستان اوس کنټرول ایچ وهم، کنټرول ایچ وهم ډیلیټ هایډن لایرز. آیا غواړئ چې ډیلیټ کې دا هایډ لایر؟ یس وهم. تاسې ګورئ چې هغه ورکېږي، خو که چېرته د ده نه چک مارک معنی لري کې کنټرول ایچ وهم هغه کار نه کوي. دا یوازې په هغه دغو کې کار کوي چې هغه موږ هایډ کړي، نو که کنټرول ایچ وهم هغه ډیلیټ کوم. داس موږ یو شارټکټ و، که چېرته دا شارټکټ موږ نوی جوړ کړی دلته د بیلګې په طور راځم بیرته دا شارټکټ لرې کوم. کنټرول ایچ دا دی، دا لرې کوم بیرته راځم اوکې وهم. اوس که زه چېرته کنټرول ایچ وهم زما دا هایډ لایر نه ډیلیټ کېږي. ګورئ تاسې کنټرول ایچ وهم، ګورئ دلته د کیبورډ نه دغه کوم کنټرول ایچ وهم نه ډیلیټ کېږي. تاسې ګورئ کنټرول ایچ نه کوي کار. خو که چېرته زه راشم همدلته او کیبورډ شارټکټ نه ورته یو شارټکټ جوړ کړم، د بیلګې په طور همدغه ډیلیټ لایرز ته راځم، هایډن لایر باید ډیلیټ کړم. دې ته همداسې یو دغه هماغه کنټرول ایچ په نوم یا هر نوم چې تاسې غواړئ هغه ته ورکړئ. هر شارټکټ چې تاسې غواړئ هغه نه استفاده وکړئ او ستاسې په یاد پاتې شي هغه ورکولی شئ. اوکې وهم. اوس که زه چېرته کنټرول ایچ وهم، کنټرول کیبورډ پښتو ته واوښته، زه راځم دلته کیبورډ بیا اوپن کوم. اوس که چېرته کنټرول ایچ ووهم
نو دغه لایر به ډیلیټ وغواړي تاسې ګورئ ډیلیټ هاید لایر یس ومکته چې ډیلیټ شو که چېرته کنټرول زیډ وهم بیرته راشمه بیا هم کولی شئ تاسې دغه د دویم ځل دپاره وګورئ کنټرول ایچ او شټ کنټرول ایچ تاسې ګورئ چې موږ ته ډیلیټ اپشن راکړه که ډیلیټ وهم دا به ډیلیټ کېږي نو په دې طریقې تاسې کولی شئ فوټوشاپ کې مختلفې شارټکټې د ځان دپاره جوړې کړي او د سټنډرډ شارټکټ چې فوټوشاپ کې مخکې له مخکې وړاندې شوي له هغه نه هم استفاده وکړئ هغه وګورئ زده یې کړئ او په فوټوشاپ کې ترې استفاده وکړئ تر هغې چې زه پټان افغان له یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی هم سپارم د خدای په امان